کابل خونده اوس نو نن واوره شوه، ډېر ښایسته ښکاري. هوا هم په داسې ورځ کې خرابه وه، هوا هم ډېره ښه شوې ده. نو زه تقریبا کابل ته 2015 کې بېرته راغلی یم. د امریکې نه بېرته راغلی یم. 2015 نه تر اوسه پورې مې دلته ژوند کړی. نو یو ځای دی چې ما ته اوس کور دی او راباندې ګران دی او پکې ډېر ښه احساس لرم. هر ښار خپل ځان ته خاص ارزښتونه لري چې د یو وګړي په شخصیت او کرکټر باندې تاثیر لري. نو که موږ تاسو دې باره کې خبرې وکړو چې ما دې سوال باره کې فکر مې کوو چې د کابل د ښار ارزښتونه به ما ته څه اوسېږي. بعضې ارزښتونه ما ته یو زه فکر کوم چې کابل رښتیا یو تاریخي ښار دی. یو تاریخي ښار دی چې هم زوړ ښار دی او هم نوی ښار دی. او دې کې سړی کولی شي هغه تاثیرونه خپله د تمدن د افغانستان د تاریخ پکې وګوري او دا احساس ما سره دی. زه مثلا مثال تاسو ته درکومه کله چې د افشار و دارالمان خواته ځي سړی د کابل دیوال ګوري. د کابل دیوال څومره لوی قدامت لري، مګر هغې نه که شارناو خواته راځي اوس شارناو کې تاسو ګوري چې نوي رستورانونه دي، نوي کافي شاپونه دي او اوس مالونه هم پکې جوړ شوي دي. نو دا زه فکر کوم چې او دا په نورو ښارو کې هم دا یوازې افغانستان کې نه دی، مګر په امریکې کې په کالیفورنیا کې موږ چې ژوند کوو هغه ځای کې زیاتر هغه تاریخي قدامت د خپل د امریکا هېواد سړی نشي لیدلی، مګر په کابل کې ته لیدلی شي چې دلته مختلف حکمرانیګانو تیر شوي دي. دا یو تاریخ خپله لري. دا همغه رقم چې ویل کېږي چې د مختلف سیویلایزیشن دلته راغلی چې هغه سړی خپله لیدلی شي. منډیي ته چې سړی ګوري، منډیي شاید تر 100-200 کاله مخکې پورې څه تغیرات پکې نه وي راغلی، مګر خپله په شارناو کې څومره ډېر زیات تغیرات راغلي دي. نو دا زه فکر کوم د دې تاثیر چې خپل ځان باندې زه وګورم، دا یو ځای دی چې ما ته خپله یو هویت ماته راکوي. دا یوازینی هېواد دی، یوازینی ښار دی چې زه دې کې خپل هویت لیدلی شم. زه خپل او دغه هویت زه په هېڅ ځای نور کې نشم لیدلی. د دې لپاره دی دلته زه لیدلی شم چې زما پلرونه دغه هېواد کې ژوند کړي دي. زه مثلا په ښار کې چې ګورم بعضې خلک چې ګورم چې روان دي، زه کېدای شي ووایم چې دغه کېدای شي زما د پلار به اوسېږي. نو دغه کله چې سړی خپل هویت سره نږدې اوسېږي هغه سړي ته یو آسایش ورکوي، یو آرامش ورکوي. دغه آرامش په بل ځای کې نه دی. او موږ بعض افغانان چې بیرته د خارج نه راغلي یاستو، یو دلیل هم زه فکر کوم دا دی چې دغه خپل زموږ دغه ځای دی چې هویت هم دی، زموږ خپل ژبې دي. دلته کولی شو چې هغه ټوکې یا په سړک کې چې چا سره خبرې کوي همغه خپل یو ژوند آرامش سړي ته ورکوي. نو نور د کابل نور ارزښتونه څه دي؟ یو بل ارزښت زما په نظر دا دی چې باوجود د شیان ډېر زیات نامنظم دی، مګر په دغه نامنظم توب کې بیا هم یو نظم او تنظیم موجود دی. مثلا مثال تاسو ته درکوم، موږ مثلا زیات دغه د چې ګورو مثلا د ترافیک، زه همیشه حیران پاتې کېږم په موټر کې څومره بیروبار دی په هغه سړک کې چې هم موټرې هم وګړي پکې ځي، چراغ هم پکې نشته دی، مګر بیا هم سړی چې ګوري بایسکل هم دی، حیوانات هم کله دي دا شیان، مګر بیا هم چې سړی ګوري بیا هم په دغه حالت کې دومره چې باید ډېر زیات تصادم و دا شیان وسي، مګر هغومره زیات هم بیا نه دی. زه فکر کوم چې دغه یو خصوصیت دی د دغې خپلې ښار چې خپله خلک ورسره عادت پیدا کړی دی چې څنګه په دغه بې نظمیو کې بیا هم یو نظم منځته راوړي. د دې لپاره که په خارجي جامې کې سړی وګوري، که یو ورځ په یو سړک کې اوسېږي او یو چراغ کار ونه کړي، څومره ډېر به هلته تصادم او اکسیدنټ و دا شیان به کېږي. بل زه چې ګورم یو له نګانه په خپله ښار منځ کې دا ډېر یو پرمحبته ښار دی چې ښار کې سړی ځي ګوري چې که غریب دی که معتبر دی، خلک یو بل سره ټوکې کوي، خبرې کوي، مګر بل خوا نه ډېر زیات یو ډېر زیات سخت ښار هم دی چې موږ سړی ګوري چې څومره مشکلات دلته دي چې ته واړه ماشومان، ډېر زیات واړه ماشومان ګوري چې سړک کې دی ځان ته پیسې غواړي پیدا کړي، یا ډېر زیات کسان وګړي چې د همسایه هېوادونو راغلي دي، په حساب محتاجین دي، دوی په سړک په سر کې ژوند کوي. نو هغې له نګانه چې وګوري، یا دا مثلا نور ناامنیګانو چې دي هغې له نګانه څومره دا یو ډېر زیات په حساب د انګلیسي اصطلاح کې ډېر زیات یو هارش سیټي دی. نو هغې کې سړی ګوري چې دغه خپله توپیرونه دې کې موجود دی. او بل نګانه ډېر زیات محبت دی چې سړی حتی سړک و بیرون ځای کې ځي خلک درته ډېر زیات محبت هم کوي. او بل له نګانه چې ګوري د انګلیسي کې یو اصطلاح ده چې ریزیلینس ښار دی، په دې معنا چې باوجود دې چې دومره خلک وګړي مشکلات هم لري، بیا کولی شي هغه ظرفیت شخصي ظرفیت پکې دی چې دغه مشکلاتونه ځان ته نه وباسي یا ځان ورسره عیار کړي. مثلا مثال تاسو درکوم، مثلا زه همیشه حیران پاتې کېږم که کوم چېرې یو امنیتي واقعه یا کوم بم وسېږي، ګوري چې 1 ساعت 2 ساعت بعد خلک نه وېرېږي، هماغه ساحې نه بیا هم تېرېږي، مګر په هر حال کې بیا ګوري چې بعضې ارزښتونه ورته دومره مهم دي چې که هغه ارزښتو کې
ولیدل شي یو تغییرات راشي هغه هېڅکله نه مني. یو بل خصوصیت دا ده چې زه فکر کوم دا ښار دومره زر تغییرات پکې کېږي، دا بلډینګونه سره یې ګوري، د خپله چاپېریال حالت ګوري چې څومره دا څو کالو کې څومره ډېر زیات تغییرات پکې راغلي دي. نو ما ته دغه د کابل خپله ارزښتونه دي او یو ښار دی چې مختلفو ولایتو د مختلفو ځایونو د مختلفو ژبو او کلتورونو خلک او مختلفو سویو خلک ټول پکې یو ځای ژوند کوي. دغه ارزښتونه دي چې دا شخصا زما خپل شخصي کرکټر باندې تاثیرات لري. هماغه رقم چې مخه مې وویلې دغه یوازینی ځای دی چې زه یو احساس کوم چې زه دلته یو ملي هویت لرم. زما ملي هویت زما د نورو افغانانو هویت پورې تړلی دی چې هغه احساس زه دلته کوم او دغه ما ته خپله یو آسایش رامنځته راوړي. بله لنګانه مې وویلې چې دلته سړی ویني چې رښتیا باید ژوند ته څومره په حساب احترام ولري د دې لپاره چې دغه ژوند کیدای شي په هر ثانیه کې په هر دقیقه کې تغییرات پکې راشي. نو د ژوند اعتبار نشته دی. نو ژوند ته باید سړی ارزښت ډېر زیات ورکړي. بل مهم شی چې زه خپل ځان کې ګورم دا یوازینی هیواد ده چې زه خپل ځان احساس کوم چې زه پکې زیاتر خلاق کیدای شم اوسېږم. او دلیل یې دا دی چې مثلا دلته ضرورتونه دومره ډېر زیات دي او دومره کار ته ضرورت دی چې باید د هر شخص وګړي مخصوصا څوک چې تحصیل کرده اوسېږي دلته ورته ضرورت دی چې باید کار وکړي. نو هر چیرې سره ځي یو نوی تفکر یو فکر سره راځي چې دغه کار که وکړم دغه به یو عمل اوسېږي. نو هغه د شخصي له نګاه نه د خپل په وسې په اندازه سړی کولی شي د بل انسانانو یا د بل وګړي یا د سیستم د جوړولو باندې څه تاثیرات ولري. نو په دغه پروسې کې سړی خپل ځان نورم ژوندی احساسوي. نو سړی چې ځان ژوندی احساس کړي یو ژوند ولري چې پکې یو هدف اوسېږي هغه ژوند بیا خوشحال ژوند اوسېږي. دغه احساس دلته ماته موجود دی. توپیرونه خو ډېر زیات دي به حد اندازه د اجتماعي او د سیاسي ژوند له نګاه نه د هر اړخ نه. حتی زموږ خپله د افغاني ژوند همالته هم درلوده هماغه افغاني ژوند دلته هم لرو. خپل هلته نهادونه زیات مثلا انکشاف لري دلته مګر موږ چې ګورو نهادونه نوي جوړېږي. سیستم هلته خپله جوړ دی قوانین پکې ډېر دي. ما ته جالبه دا و چې د آخري ځل چې امریکې ته تللی وم خو دلته موټر سره دومره ډېر نه چلوي. هلته مې موټر چلولو لږ زره موټر د پارکینګ لات کې لږ زره دې خواته مې راوړی و یعنې سم مې نه و درولی موټر. نو ګورم یو سړی داسې راباندې په قهر و چې دا موټر د ولې داسې خراب پارک کړی دی. زه هر څه ورته معذرت غواړم چې خیر دی زه به بېرته موټر اوس پارک کړم. مګر دا سړی دومره مې ولید چې دومره عصباني و. نو دا ماته معلوم شي یو توپیر چې باوجود دی چې موږ دومره قوانین لرو چې دغه قوانین د انسانانو د ژوند د آسایشو او د خوشحالۍ لپاره باید اوسېږي. مګر دغه خپله قوانین دا سړی دومره پې باندې خفه و. مګر ما ولیده چې په افغانستان کې موږ روزمره څومره مشکلات دي د خلکو د اقتصادي له نګاه نه د امنیتي له نګاه نه. مګر باوجود د هغې بیا هم سړی ګوري چې په سرکو کې ځي یو صمیمیت پکې شته خلک خوشحاله دي خلک در سره خاندي باوجود دی چې په کورونو کې شاید مشکلات او ستونزې ډېرې زیات اوسېږي. نو هغې له نګاه نه فکر کومه چې په دواړو هېوادو کې هم ښه ګڼې دي او هم بعضې مشکلات هم دي. یو له نګاه نه ښه دلته سړی ګوري مشکلات پکې زیات دی مګر هغه روحي آسایش چې دلته دی فکر کوم په نورو هېوادو کې ماته شخصا نشته دی. زه فکر نه کوم چې هغسې جنګونه چې سابق کې شوي دي بیا به هغه رقم جنګونه به راشي. زه فکر کوم زموږ ستونزې مشکلات به په بل رقم اوسېږي. مثلا زه یو مثال تاسو ته درکوم خپله کابل دغسې یو ښار دی چې پکې ډېر زیات تغییرات راځي. مخصوصا زما بعض دوستان چې خارج نه راځي هر څو کال بعد چې بیرته کابل نه راځي زما اول پوښتنه د دې نه دا دی چې څه تغییرات سړی تاسو ګوري. اول تغییر چې موږ او تاسو ګورو څومره تعمیرونه جګ شوي دي. فکر کوم دا 15 کاله مخکې پورې هم دغه تعمیرونه نه لیدل کېده. او اوس چې مثلا د خپله د چاپېریال د حالت سړی ګوري څومره تغییر پکې راغلی دی. زما یادېږي اول کلونه چې راغلي وو دا ګرد چې ورته وایي ګردبادونه به وو هغه کم شوي دي. خپله کابل شین شوی دی مګر باوجود د هغې هم ګورو چې څومره هوا ناپاکه شوې ده. نو هغه رقم ستونزې دي. زه فکر کوم یو شی دا ده چې په کابل کې د خپله اربنایزیشن ریټ څومره ډېر زیات لوړ شوی دی او په دې حال کې په عین حال کې د خپله فقر هم ډېر زیات شوی دی. نو جنگ هغه رقم جنگ چې موږ لیدلی دی چې د یو کور نه بل کور پورې جنگ به وي. زه خو زما فکر دا دی چې هغه رقم کار به دلته ونه شي مګر معنا نه لري چې زموږ ستونزې به نه اوسېږي. زموږ ستونزې اوس هم شته دي. مثلا خپله کابل شاوخوا کې سړی ځي سړی ډېر زیات خفه کېږي. دا ماشومان په سړکو کې ګوري یا دا معتادین سړی ګوري یا د چاپېریال حالت چې ګوري نو دغه ستونزې به
روانې که موږ پې باندې جدي کار ونه کړو. ما ته خپله کابل یو ډېر ډاینامیک ښار دی، پکې تغییرات ډېر زیات راځي او دغه تغییرات باعث د دې کېږي چې سړی خپل هم خپل په ژوند کې تغییرات راوړي. مثلا زه په امریکې کې که وای امریکې کې شاید ژوند په ډېر عادي توګه په ډېر نورمال توګه روزمره ژوند به مې تغییرات پکې نه وای، مګر په کابل کې موږ او تاسو هره ورځ جګېږو، خبرونه توپیر او د سیاسي له نګاه نه هم د اجتماعي له نګاه نه نو داسې بدې خاطرې زیاتره دغه جنګونه دا بمونه چې سړی ګوري رښتیا سړی روحیې باندې بد تاثیر کوي. هغه د انګلیسي په اصطلاح کې یو فراجایل ښار هم دی. نو فراجایل دا دی چې هر دقیقه کیدای شي یو شی وشي چې ستا ژوند، ستا د کور، ستا د همسایه کور یا ستا د خپلوانو کور او د هغې کورنۍ غړي ته یو خطر مواجه اوسېږي. دغه یو شی دی چې رښتیا سړی دلته دې په کابل کې سړی چې ژوند کوي متوجه کېږي چې دغه ژوند ته باید څومره سړی اهمیت قایل شي، د دې لپاره چې هغې له نګاه نه هغه امنیت چې موږ خپله یو شخصي امنیت یو د روحي امنیت پکې ولرو هغه په خطر سره مواجه دی. نو دغه ماته یو ستونزه ده. د دې لپاره کیدای شي چې یو سړک زموږ پور مثلا په شارنو کې د څو وخته مخکې هغه حادثې چې هغه کور باندې وشو، کیدای شي چې د همغې کور په مخ کې زه کله بیرون قدم هم وهم د همغې کور واقع مخکې کیدای شي چې زه اوسېږم یا کیدای شي د یو سویساید په واقع کې سړی ګیر شي. نو هغې له نګاه نه سړی متوجه کېږي چې دا خپله ژوند ډېر زیات فراجایل دی. خو زه فکر کوم دا خپله یو طبیعي حالت دی چې یو هېواد چې څومره کلونه جنګونه کې تېر شوي دي، بیا وګړي د خارجي هېوادونه همسایه هېوادونه ته تللي دي، لرې هېوادو ته غربي هېوادو ته تللي دي او اوس بېرته راغلي دي. دی خپله د ښاري ژوند او د کلتور او عنعنات کې تغییرات راغلي دي. نو دا فکر کوم دا یو نورمال سړی ویلی شي چې دا یو نورمال پروسه ده چې تغییرات به پکې راځي. شاید چې دا دی چې دغه د خپل کابل ښار آیا د دې ظرفیت لري چې دومره وګړي چې بیرته راغلي دي چې دې ته به د دې کور و سړکونه او د محیط ورته سم مساعد شي. نو دې لپاره زه فکر کوم هم د دولت او هم د وګړي وظیفه ده چې څنګه وشي کولی چې کابل بیرته همغه کابل چې یو ډېر زیات ښکلی ښار، دا غرونه چې سړی ګوري چې ان په اوړي وخت کې هم چنان سړی بعض وخت پکې واوره ګوري و دغه ښایسته طبیعت پکې چې دی، نه یوازې خپله د فزیکي طبیعت مګر خپله د وګړي کابل یوازینی ښار دی چې دې کې تاسو لیدلی شي د مختلفو ولایتو کسان پکې ژوند کوي او تر اندازې پورې ژوند په هغه رقم چې یو بل ته احترام هم لري مثلا. نو دغه شی څنګه وشي کولی حفظ هم شي او هغه ستندرد د ژوند وشي کولی چې هم د غریبانو لپاره دغه کسانو چې مځکې نه لري یا کورونه نه لري دې ته څنګه زمینه مساعد شي. نو زه دې ته فکر کوم چې خپله فردي مسؤلیت او هم چندان د دولت مسؤلیت هم اوسېږي چې دغه د کابل یو عصري وشي کولی چې یو صحي ژوند خلکو ته مساعد کړي.